السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن شنبه د 1403 هجري شمسي کال د جدي شپږمه نیټه چې د 2025 کال د جنوري له 25 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویبپاڼې او خپل رسنیو مو د نن ورځې لنډو او مهمو خبرونو ته زه حافظ احمد نصره ترکلی کوم. د زابل دولتي روغتون سره د $14,000 په لګښت د درملو مرسته وسول. د زابل ولایتي روغتون سره د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د $14,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 52 کلمه درملو مرسته شوې ده. د زابل د والي حزب الله افغان د یادې موسسې له مرستې څخه د مننې ترڅنګ ویلي چې په زابل کې ډېری ناروغان د درملو د اخیستلو توان نه لري او دا مرسته به د هغوی لپاره ګټوره تمامه شي. په ورته وخت کې د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میرویس افغان وویل چې دغه درمل به په بازار کې لږ موندل کیږي او دغو ناروغانو لپاره ځانګړي شوي چې د درملو اخیستلو توان نه لري. په تیرو 3 کلونو کې هیواد کې د سیمنټو برخه کې 15 لوی قراردادونه شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د سرپرست حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د وزارت د سیمنټو په برخه کې 15 لوی قراردادونه کړي دي. دغه وزارت وایي مایون افغان ویلي دي چې یاد قراردادونه په کندهار، هرات، جبل سراج، جوزجان او لوګر ولایتونو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. د افغان په خبره د سیمنټو د نوو کارخونو په جوړېدو سره به هر کارخونه په ورځني ډول د 2 څخه تر 10 ټنو سیمنټو د تولید ظرفیت ولري چې پر بنسټ به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابر شي. د هیواد بیلابیلو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پولیو واکسین کمپاین نوې دوره پیلېږي. دغه بنسټ په خپل ایکس پاڼه لیکي چې دا کمپاین د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 8مه نیټه پیلېږي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ دا نه دی ویلي چې دا کمپاین څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راولي یا کومو ولایتونو کې ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان یوازینی 2 هیوادونه دي چې پولیو یا د ماشومانو ګوزاڼ پکې لا تر اوسه له منځه نه دی تللی. جرمني یو ځل بیا مجرم افغانان باسي. رویټرز د جرمني رسنیو په حواله راپور کړی چې دغه هیواد هوډ لري چې د مجرم افغان کډوالو یو بل ډله هم له دغه هیواد ستنه کړي. راپور کې راغلی چې دغه افغان کډوال به راتلونکي فبروري میاشتې پر 23مه د جرمني تر سرتاسري ټاکنو وړاندې افغانستان ته ستنه کړای شي. جرمني په دې وروستیو کې دغه هیواد کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو له لوري د تاوتریخوالي د زیاتېدو په خبرګون کې د کډوالۍ ضد سختو تګلارو ته مخه کړې ده. جرمني تر دې وړاندې دغه هیواد کې پر بیلابیلو جرمونو تورن 28 افغان کډوال افغانستان ته رالیږدولي وه. له امریکایي پانګوالو پاکستان کې د پانګونې غوښتنه شوې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د امریکا پاکستان سوداګریزو اړیکو شورا د پلاوي سره د واشنگټن په سوداګري خونه کې لیدلي او ترې په خپل هیواد کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. هغه ډاډ ورکوي چې د پانګونې اړوند د دوی د ستونزو د حل به لومړیتوب ورکړي. په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې په دې غونډه کې د کانکیندنې او معلوماتي ټیکنالوژي سکتورونو استازو هم برخه اخیستې وه. د همکاریو د زیاتوالي او د پانګې د فرصتونو په تړاو هر اړخیزې خبرې شوې دي. دا د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.